السلام علیکم ملګرو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تاسو کولای شو ګناهونه چی شي رجوي. تاسو یې زموږ ګناهونه کم شي نو د ګناهونه رجوي دا بیان را سره وګورو. مخکې مرګورو سره لازمي شریک دی راځي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تاسو شوي ګناهونه سي شریږي زوام چې زما ګناهونه ختم شو. دا ګناهونه سي شریږي د سې وظیفه شته چې الله می ګناهونه وريږي. دا څومره ښکلی تپوس دی. ګناهونه څه شیریږي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمیل 3 کارونه کوه الله به دې ګناهونه وریږي. صغائر صغیره ګناهونه او کبائر الله په توبه معاف کوي. خدا صغائر ګناهونه نه دي واړه د ورځې داسې ټک ټوک د سړي نه شوي که نه نو د دې وظیفه څه ده چې زما دا ګناهونه وریږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل 3 کارا: اسباغ الوضوء علی المکاره، کامل او دس په کامل طریقه کول، اسی شړشوت نه اسی لتی شوت نه. اسباغ الوضوء علی المکاره او دس کامل کول سره د مشقت نه. اگر که ارسمره ساړه وي خو چې ته مخ دې ځایونو پورې دې ځای نه واله دې ځای پورې دا ټول حدونه ښکلي ووینځي، مټې سنګلې ښکاره کړي، په کامله طریقه او ګیټۍ ووینځي. په کامله طریقه اودس کول دا ګناهونه ریږي. تلو راتلو کې ګناه شوي سترګو نه غوږونو نه چې په کامله طریقه اودس شروع کې الله دا ګناهونه ټول وریږي چې دا کم واړه واړه ګناهونه شي. خو چې اودس خو اودس وي که نه چې اودس وي. ځکه نبی علیه السلام اودس نه دی ویلی، وی اسباغ الوضوء، کامل اودس سره د مشقت نه چې زول جمع وي سخ او ته مټې خبره کې او سنګلې ښکاره کې او په کاملې طریقې سره ټول اندامونه ووینځي ښکلي 3 پیرې. نو په دې الله ګناهونه ریږي. په دې الله ګناهونه ریږي. وی بل څه عمله؟ وی کثرت الخطا الی المساجد، جمعات طرف ته ډیر قدمونه اغستل. جمعات طرف ته چې یو سړی ډیر ځي الله د ده ګناهونه ریږي. تاسو د ویډیو کتل مولانا صاحب نو ډېر خپلې اسانه ځای اودس کوئ، تاسو ګناهونه رجیږي ښه طریقې سره کوئ. مل دا ویډیو تاسو سره شریک کړم د ثواب نه مخکې مرګورو سره هم لازمي شریک ځکه تاسو ویډیو هم کتل او مخکې مرګورو سره هم لازمي ځکه په شریک تاسو ته هم په دې باندې ثواب مليږي. او ډېر مهرباني. والسلام.